ربيع بن سليمان رحمت الله علیه یو ځل د خپلو ملګرو سره چې ورسره یې ورور و د حج په اراده باندې روان شو. حج ته تلو. کله چې کوفې ته ورسېدو نو ربيع بن سليمان رحمت الله علیه فرمایي زه بازار ته لاړم د سامان لپاره چې سامان واخلم. وای داسې په یو شاړ ځای کې یو کچر مردار شوی او یوه بوډۍ زنانه راغله او د هغې کچر نه د هغې مردار زناور نه غوښه راکټ کوي او په یو تیلی کې اچوي. وایي زه ډېر زیات خفه شوم ما چې د دې بوډۍ دا حالت ولیدو. وایي کله چې دې بوډۍ زنانه تیلی ډکه کړه او روانه شوه نو یې زه پسې شاته غلی غلی پټ پټ روان شم چې دا مو ونه ویني. ویل ما وی چې دا زنانه دا غوښه چرته وړي. وایي ما وی کیدی شي دا غوښه پخوي او په خلکو باندې خوري. وایي کله چې کور ته ورسېده او دروازې وټکوله دروازې ته داسې ښایسته جینکې 4 جینکې دروازې ته شو چې په مخ باندې د غم او د پریشانۍ اثرات ښکاره کېدل. وایي دا بوډۍ زنانه ورته ورغله او د جینکو ته مخې ته هغه ټوکرۍ چې ده تیلی چې ده هغه کېښوده او ورته یې ویې چې دا غوښه یې پخه کړله لګیا دي غوښه خوري. ربيع بن سليمان رحمت الله علیه فرمایي وایي زما زړه صبر نه شو. ما د بهر نه اواز ورکړ چې حرامه غوښه خوړل دا جایز نه دي. وایي ما ته دا بوډۍ وایي چې څوک یې ما ورته وایي چې مسافر یم. وایي دا بوډۍ وایي چې ته زموږ نه څه غواړې؟ 3 کاله وشو چې موږ خپله په غربت کې اخته یو او د دې جینکو پلار چې دی نو هغه وفات شوی دی او زموږ د ګټې دپاره څوک شته دی نه نو د مجبورۍ په حالت کې جایز ده. د مجبورۍ په حالت کې جایز ده. وایي زه ډېر زیات خفه شوم او ډېر خفه ترې را روان شوم. وایي کله چې ملګرو ته راورسېدم ورور ته مې ویل چې دې کال کې زه حج نه کوم او حج ته نه ځم. وایي دې ورور ما ته د حج ډېر زیات فضایل بیان چې ګوره کله چې حاجي صاحب د حج نه راواپس کېږي په داسې حالت کې چې الله تعالی د ده ټول ګناهونه معاف کړي. نور ډېر زیات فضایل یې راته بیان کړل. خو ما ورته وي چې په دې کال کې زه د تاسو سره حج ته نه ځم. وایي زه په کوفه کې پاتې شوم او دا ملګري او زما دا ورور چې دی دوی حج ته لاړل. وایي ډېر زیات خفه وم چې سږ کال رانه حج پاتې شي. به هر حال ربيع بن سليمان رحمت الله علیه فرمایي وایي زما سره چې کوم سامان و د لارې او کمې پیسې وې را سره 600 درهمه وې را سره. وایي هغه مې راواغست او بازار ته راغلم. وایي په بازار کې مې څه سودا مودا وکړله او د هغې بوډۍ کور ته لاړم. وایي دروازه مې وټکوله زه دروازې ته شوم او سودا مې وله په ګېټ کې کېښوده چې دا واخله او کمې پیسې چې پکې پاتې شوې وې هغه مې وله ورکړې نغد روپۍ مې ورکړې. وایي دې بوډۍ ما ته ډېرې ښایسته ښایسته دعاګانې وکړې چې الله تعالی دې تا ته بهترینه بدله درکړي. دې بچو یې هم راته ډېرې ښایسته ښایسته دعاګانې وکړې او را روان شوم. وایي ځان سره ویل چې ربيع په دې کال کې د حج نه محرومه پاتې شو. ډېر زیات پریشان. به هر حال کله چې حاجیان را واپس کېدل نو ربيع بن سليمان رحمت الله علیه فرمایي ما وی چې راشه دې کال کې خاصم زمانه حج پاتې شو حج مې ونه کوم. حاجیان صاحبان را روان دي د دې استقبال ته وګوزه او د ځان دپاره به دې دعاګانې وغواړي.
وی یو قافله را روانه وه د حاجیانو وی زه ورمخې ته شوم ما ورته وی چې ما ته زما دپاره دعا وغواړئ ځکه په دې کال کې زما د حج چې دی دا پاتې شوی وی دا قافلې والا ما ته وی چې ته ولې د حج کولو نه انکار کوې ته خو زموږ سره په مکه مکرمه کې یو ځای وې تا زموږ سره یو ځای طوافونه کړي دي عرفات ته راسره تللي یو ځای دغه رنګې نور چې څومره د حج افعال دي هغه موږ سره ټول ادا کړي دي او ته اوس وایې چې ما حج نه دی کړی ربیع بن سلیمان رحمة الله علیه فرمایي چې بس دا د الله تعالی وی په دې کې د ده د ملګرو قافله راغله کم کې چې د ورورو وی هغې ته مخې ته شو او ورته مې وی چې زما دپاره د الله تعالی نه ما ته دعا وغواړه ځکه په دې کال کې زه د تاسو سره حج ته یم تللی وی دا ملګري دا قافلې والا ما ته وی چې ته څنګه د حج نه انکارې چې ما حج نه دی کړی تا خو زموږ سره یو ځای طوافونه کړي یو ځای زموږ سره مکې مکرمې ته تللی او د حج چې څومره ارکان دي افعال دي هغه زموږ سره یو ځای ادا کړي او ته اوس وایې چې ما حج نه دی کړی په دې کې یو کس رامخکې شو په لاس کې ورسره تیلې وه او ربیع بن سلیمان رحمة الله علیه ته وایي ګوره ته د حج نه انکار مه کوه چې ما حج نه دی کړی وایي ولې ته زما سره په مکه مکرمه کې یو ځای نه ته زما سره د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نه راغلی ته خو زما سره یو ځای راغلی وایي بیا چې کله د روضې مبارکې زیارت مو او په باب جبریل باندې راووتې نو وایي ډېر زیات رش و ګڼه غوڼه په مدینه منوره کې وایي د ډېر رش د وجې نه تا دا تیلې ما ته راکړه چې دا ځان سره یې کړه امانت په طور باندې ربیع بن سلیمان رحمة الله علیه فرمایي وی قسم دی چې داسې تیلې ما چېرته نه ولیدلې وی هغه تیلې د ما ته راکړه چې دا واله دا تا ما ته په مدینه منوره کې راکړې به هر حال وی هغه تیلې ما د ده نه واغېستم کور ته راغلم ماسخوتن لمونځ مې وکړو خپل وظایف هغه مې پوره کړل او ویده شوم وی په خوب کې مې د نبي علیه السلام زیارت نبی علیه السلام په خوب کې راغی او راته وی چې ربیع ما پې سلام واچو او لاسونه مبارک ورته ښکل کړل وی ما ته وی چې ربیع ګوره په تا باندې موږ څومره خلک ګواهان کړل چې تا حج کړی دی او ته بیا هم دا نه منې د دوو قافلو خلک موږ په تا باندې ګواهان کړل چې ربیع تا حج کړی دی او ته بیا هم دا نه منې وی تا چې کله خپل د لارې سامان او د خرچې دپاره تا کمې پیسې راوستې وې 600 درهمه هغه تا یوې بوډۍ او غریبې زنانه ته ورکړلې چې هغه بېوسه وه کونډه وه بچي او غریبانان هغې دې وله سودا واغسته او هغه تا هغه بوډۍ ته ورکړل نو هغه بوډۍ زنانه ستا لپاره ډېرې ښکلې دواګانې وکړي بچو یې تا ته دواګانې وکړي وایي ای ربیع ما هم الله تعالی ته ستا لپاره یو دعا وکړه نبي علیه السلام وایي ستا دپاره ما دا دعا وکړه چې یا الله ربیع بن سلیمان ته بهترین او ښه بدله ورکړي نو الله تعالی ستا په شکل صورت کې یوه فرښته پیدا کړله او هغه فرښته چې ده نو هغه به تر قیامته پورې حجونه کوي او ثواب دی تا ته دررسي دا ستا دپاره د آخرت ګټه ده په دنیا کې الله تعالی دا فایده درکړه تا چې کومې 600 درهمه هغه بوډۍ ته ورکړلې نو وایي د هغې په بدله کې الله تعالی تا ته 600 اشرفې درکړي تا ته چې کومه تیلې میلو شوې ده هغې کې 600 اشرفې ربیع بن سلیمان رحمة الله علیه فرمایي وی زه چې د خوبه راپاڅېدم او ما وکتل هغه تیلې مې کولو کړلې واقع چې په هغې کې 600 اشرفې نو زما ورونو د غریبانانو خلکو خیال ساتل پکار وګوره په ګاونډ کې د غریب دی په خپل مال کې د هغه حصه کوه
خوراک سکاک کې د هغوی سکه وه